تصور وکړئ چې ته د دنیا په یو داسې نقشې پسې وځې چې هغه کې یو داسې جادویي چړې ده، خو د چړې نه زیاته په دې کې د مرګ زیاتې خطرې دي. دا ډیره دلچسپ کهانی ده چې څنګه یو هلک د جادویي ډریګن چړې په باره کې وځي او هغه ته د خزانو بنډارونه میلاو شي، خو د دې نه مخکې د ده دپاره په هر قدم باندې مرګ وي. دی به دا چړې ډیره په اسانۍ حاصله کړي او کنه په دې کې به درته عجیبه خطرې راځي. ملګرو، کهانی ډیره دلچسپ ده. که کهانی د باندې ښه ولګي نو دا ویډیو در سره ضرور لایک یا ډیس لایک کوئ او کوړه یو غواړئ نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. کهانی شروع کیږي د لیجما د شهر نه. په دې کې دوه قسمه خلک پاتې کېدل. په دې کې یو جادوګر طبقه وه او بل عام انسانانو. جادوګرو دا نه غوښته چې عام انسانان زموږ سره یو شان اوسیږي. د دې د وجې بدو انسانانو لا ډېر زیات تکلیفې ورکولې. د لیجما راجکماري وي سبینا. دا غواړي چې یو داسې قانون جوړ شي چې په کوم کې عام انسان او جادوګران دواړه په یو ځای پاتې کیږي. خو د دې خلاف د جادوګرانو چې کوم مشر وي پروپین، دی نه غواړي چې عام انسانان د جادوګرانو سره یو ځای پاتې کیږي. د دې د وجې دی د سخت خلاف وي. دی په خپل تیخانه کې یو داسې جادویي چړې جوړوي چې د دې چړې په ذریعه باندې به دی یو خطرناک ډریګن دی دا قابو کوي. د ده دا خیال چې دا ډریګن زما په قابو کې راشي نو زه به په دې ډریګن په ذریعه په پوره دنیا قابو حاصل کم. دی یوه چړې جوړه کړي او دی په یو ډریګن باندې دا نظاره هم کراو کړي چې دا ډریګن زما په کنټرول کې راځي او کنه. خو نتیجه د دې الټه راوځي. دا ډریګن چې کوم وي دی الټه په دې پروبي بند باندې حمله کوي. د دې د وجې دی دا ډریګن په دغه ګیټ کې پساو کې او دی مړ کې. د ده چې کوم ایکسپریمنټ وي هغه په دغه ځای کې ناکامه شي. د ده دا خواهش وي چې د دې چړې په ذریعه زه لال ډریګن قابو کم. چې لال ډریګن ما قابو کو نو زما به حکومت په دې پوره دنیا باندې راشي. په دې ځای کې دی راشي او څه لالچیان کسان وي دا د ځان سره میلاو کړي. ده ته ووایي که چېرې سبینا دغسې په موږ حکمراني کوي نو عام انسانان په مخ کې به موږ هېڅ هم نه یو او عام انسانان چې کوم دي هغه زموږ سره د کیړو مکوړو په شانتې وسپادې کېږي. بیا به هغه زموږ د برابري شي. د دې د وجې ډېر لالچي کسان د ده صحت ورکړي. خو کهاني په دې ځای کې یو بل روخوالي. اصل کې لال چړې چې کومه وي هغه صرف د ډریګن د قابو کولو نه وي بلکې دا د یو خزانې چابي هم وي. د دې په ذریعه یو غټه خزانه وي چې هغې په تلاش کې دا خلک وي. په دې ځای کې د سبینا چې کم سلاکار وي دی له مشوره ورکړي چې کم جادوګر دی هغه ستا خلاف بغاوت کوي او ستا خلاف ډیر شی کسان راټول کړل. هغه اصل کې اچړی اصلي او د لال ډریګن باندې قبضه اصلي. ځکه سبینا خپل دې سلاکار ته ووایي چې ته لاړ شه زما دپاره هغه نقشه راوړه چې په کومې نقشه کې د لال ډریګن د قابو کولو چړې پرته ده او ورسره د خزانې پوره یو بنډار هم پروت دی. په دې ځای کې دا کهاني یو بل نوی روح واخلي. په دې ځای کې موږ ته یو دوه غله وښیي چې دو د غلا دپاره راغلی وي او دو اصل کې د جادوګرانو د سکول نه غلا کوي. ځکه چې دا ډېر نامي ګرامي غله وي دو یو ځای ته غلا دپاره راغلي. دې ځای کې زموږ ملاقات د مرینا په نوم یو جنۍ سره کېږي چې دا د شهزادي یو خاص وفاداره ساتي وي. دا اصل کې د هغه نقشو دیکبال کوي چې د کمې نقشو کې د خزانو پاره کې لیکلي وي او دا هم په یو داسې خزانه باندې ریسرچ کوي چې په کومه کې دنیا خزانه وي او دا خزانه د لال ډریګن خواته وي. په دو باندې دو لګیا وي. په دې ځای کې دا دوه غله چې کمې د دې جنۍ په دو باندې نظر شي او دا جنۍ خپل جادویي پاوډر باندې دا دواړه راټینګ کې. په دې ځای کې دا مودر راشي او د شهزادي دا وفادار راټینګ کې او د دې مرینا د مخامخې مړ کې او دا ډیره دمکاو کې. مرینا د دونه ونه ریږي بلکې هغه خپل پوره شکتی جوړ او دا جادوګران په خپل شکتی کې راګیر کی او دا یو جادویي دیوار جوړ کی. په دې کې دا نقشه والی او وتختی. په دې پسې شاته دا دوه غله چې کم دا هم په دې پسې شاته په دې جادویي دیوار کې بهر وځي. دې کې زمونږ کهانی یو نوی روح بدل کی. په دې کې مرینا ریډلی او اسرائیل دا درې وانه په تختیدو د یو دا په جوپړې باندې درې وانه گزار شي. په دې کې دامودر هم په پسې راشي. د په دې یودا باندې په تیر باندې غزارو کې یودا به قابو شي او د دامودر سره په ټکر ورشي.
خو د طاقت په د باندې ډیر زیات کمزورې وي او ډیر د غزینه موقع غنیمت جان کې د دې درې وانو سره د غزینه وتختی دو چې د جومپړی ته ورننوځي په دو باندې د ازمکا یو دوه ټوکړي شي او دو پکې د دې جادوګر نه د دغه د وجې بچي ځکه چې د یو بلې دنیا ته لاړ شي په دې ځای کې د مودر ډیر زیات غوسه شي د جادوګر خواته چې لاړ شي جادوګر په د ډیر زیات غوسه شي چې ته په خپل مقصد کې ناکامیاب شوې په غوسه کې په د دامودر باندې یو جادویي جیو د په جسم کې پریدي چې دا جیو چې کم دی دا بدن نستا جسم ډیر زیات خوري او ستا جسم بټول سوځي کته چیرې په خپل مقصد کې ناکام شوې نه زه به د دې جیو په ذریعه ته مړ کما خو نن نه بعد نه ناکامه نشي بل طرف ته موږ ته دا غله وخی چې دو په یو رسټورانټ کې دا جنۍ سره ناس وي دا جنۍ په دغه ځای کې دا نقشه کولاو کې خو د دې ریډلی په دې نقشه باندې نظر شي دی په دې نقشه ګوته کېدي او د جنۍ ته وایي چې په دغه ځای کې زما پلار هم مړ شوی و په دغه ځای کې یو منتر وای او د په جادویي طریقې سره په دې نقشه کې دننه غیب شي دا جنۍ چې دا نظاره وګوري دا ډیره زیاته اریانه شي د دې ړنه غواړي خو دا هم منتر وای او دا وته هم دننه لاړ شي د نقشې ته بل طرف ته دا دوه چې کم وي د دوړه نه کېږي دا مودر چې کم وي هغه هم د قضیې ته راشي خو په دې رسټورانټ کې ډیره زیاته غویمه جوړه شي په دې ځای کې دا ریډلی منتر وای او د دې نقشې نه واپس بهر راوځي ریډلی د نقشې د طرف ته اشاره وکي او دو ته ووایي چې دا جادویي چړې چې کومه ده دا د غلو د سردار سره وه او لال ډریګن په باره کې هغه ته معلومات دي په دې ځای کې ایزرا ووایي چې زه خو د لال ډریګن په چکر کې نه ځم او ځان نه وجنم دا جنۍ ورته ووایي چې لال ډریګن چې کوم دی هغه صرف د موتیانو او د آرونو دی د موتیانو او د آرونو چې واورېدی په لالچ کې راشي او د دوی سره روان شي دو هغه کلي ته راشي چې په کومو کې د غلو سردار پاتې کېږي په دې ځای کې ریډلی یو دوه عجیبه غونته کسان وګوري او دته پته ولګي چې دا کسان د غلو د سردار ملګری دي او دا به موږ د سردار خواته ورسوي او حقیقت کې دو چې ردو پیچه وکړي د غلو د سردار خواته ورسي ریډلی سردار ته ووایي چې زه هم یو غل یم او بل غل چې دی هغه د غل مدد لازمي کوي ما اورېدلی دی چې ستا سره د ډریګن سترګه ده او زه هغې سترګې اغوستو راغلی یم دا سردار په خندا شي ده ته ووایي چې ریډ ډریګن چې کومه سترګه ده دا اغسته دومره آسان نه دي دا د 15 کالو نه په یو جال کې ده او دا ډیر خطرناک جال دی که چیرې دا جال ته پار کو نو د ریډ ډریګن چې کومه سترګه ده هغه سترګه به ستا شي په دې ځای کې ریډلی دی جال ته دننه راننوځي دی په یو تخته باندې خپه کېږي د لاندې نه یو تلوار راوځي یعنی دا د مرګ یو جال دی په دې ځای کې ریډلی همت وکړي او دی د جال ته دننه راننوځي دې کې چې کم بلیټونه وي ریډلی په دې له پاسه وروخیږي او ډیر په مهنت باندې دی یو پاټ په دغه ځای نه ځان وباسي خو د دې نه مخې ته یو بل خطرناک جال وي یو غلط قدم یې او د دیوالونو نه اور راوځي او دا اور هر انسان په لږ صحت کې کویله کې ریډلی په دې پیټرن باندې پوه شي او د ښه صحیح قدمونه اخلي خود بل د بدقسمتي دا وي چې د شاته نه پسې دیوال را رواني او مخې ته چې کومه لاره وي دا لاره په تیزۍ بندېږي ریډلی د دغه ځای نه منډه کې او ټوپ کې او د اخلي پړاو ته راشي خو دا پړاو چې کمی دا ځان لا ډیر خطرناک وي ولې چې د باره نه په د باندې جال را روان وي د بچ کېدو یوه لاره وه په دې ځای کې ډیر زیات بلپونه وي پرتونه ورته وایي په دا ټول دی په ماتولو شروع کړي د دې د وجې دا جال واپس بره لاړ شي او د خپل اخري پړاو هم کامیابۍ سره تیر کړي د ډریګن سترګه راوالي په دې ځای کې د جادوګر موږ ته اصلي روپ مخې ته راشي دی وایي ما خو غوښتل چې داسې څوک ځوان راشي او د ډریګن دا سترګه را وباسي اوس ته په آیا عزت باندې د ډریګن دا سترګه مال راکړه ځکه چې ما ردې ډیر انتظار وکړو په دغه ځای کې دا مودر هم راشي د ډاکوانو چې د کم مشر وي دوره دا مودر سره په جګړه شي خو دا مودر د جنۍ نه دا نقشه هم والي او دا جنۍ هم راټینګه کړي دا دغه ځای نه د ځان سره دی بوزي ریډلی چې بهر راوځي دا مودر دوله چکمه ورکړي او دغه ځای نه تښتېدلی وي بل طرف ته په دو پسې یوداګان راشي دا د سبینا یوداګان وي د دې جنۍ نوډا نوم وي دا ردونه تپوسو کې چې تاسو نقشه پټه کړوه او هغه جنۍ تاسو سکړه موږ لا نقشه راکا
په دې ځای کې ورته دا ریډلي ووایي چې نقشه خو دامودر اغوستې ده او هغه مرینا قید کړې ده. هغه یو عام انسان نه دی، هغه د پروپیبن یو خاص یودا دی او ډېر حرامي جادوګر دی. په دې ځای کې دا جنۍ هم د دو سره صحت ورکي، بلکې دا جنۍ د دو سره د یو مرګ په لاره باندې وځي. دو ته پته نه وي چې دا لاره زموږ دپاره څومره خطرناکه ده. دا لاره به موږ د مرګ خولې ته رسوي. د دې نه بعد بیا موږ ته کیله وښیي چې په دې کې ریډلي او د ده ملګری پروبین وي. په دې ځای کې ورته ریډلي ووایي چې زه هغه جنۍ بچ کوم او ته په هغه نقشې پسې لاړ شه، ته هغه نقشه را پیدا که. په ډېره مشکله د دامودر کمره را پیدا کړي. ده ته مخامخ نقشه هم ښکاره شي. دی په نقشه پسې را روانې د خپه په یو قالینګ باندې راشي. دا قالینګ نه وي بلکې دا جادویي دلدل وي. دی په دې کې پکې ورننوځي، خو په دغه ځای کې دامودر راشي او د دې قالینګ نه بهر را وباسي. بل طرف ته ریډلي ته مرینا هم میلاو شي. دی دغه قید نه دا جنۍ را وباسي. اسرائیل چې کوم وي هغه د دامودر نه ځان آزاد کړي او تښتي، خو ده ته مخې ته دیوال بند شي، یعنې د ده سره صرف د مقابلې نه علاوه بله لاره نشته. ډېر دامودر سره په جګړه باندې ورشي، خو هغه یو غټ لیوه جادوګر وي. د ده طاقت د ده مخامخ هېڅ هم نه وي. دی چې څنګه دا وجني په دغه ځای کې د ده دا ملګري هم راشي. دامودر ده ته ووایي چې ماله د ډریګن سترګه راکه، خو رده دا ملګری ده ته اشاره وکړي چې ته دله سترګه مه ورکوه. نقشه رده طرف ته ورغوزار کړي. دامودر په غوسه شي او رده دا ملګری مړ کړي او د قلعې نه ښکته غوزار کړي. ریډلي خپل سترګو مخامخ خپل د ملګري مرګ چې ویني دی ډېر زیات غوسه شي او دی ردې دامودر سره په جنګ باندې ورشي، خو رده طاقت دامودر مخامخ هېڅ هم نه وي. دامودر په ده کې تلوار ور ومنډي. په دې ځای کې د جنۍ ته پته ولګي چې ما د درنده نه پاوډر پټ کړی و. دا په خپل پوره جادویي طاقت جوټاو کې او په درنده باندې غوزار وکړي. دا درنده را دغه ځای نه اخوا غوزار شي. دو د موقع نه پیدا چوته کې جادویي دیوار جوړ کړي او دا لږ د ځان سره ویسي. دا دواړه د لوډا خواته راشي. لوډا دو ځنګل ته بوځي. په هغې کې د ایلک په نوم یو جادوګره ښځه وي. دا په لږ صحت کې د دې ریډلي دا زخم چې کوم وي دا بالکل صحیح کړي. په دې ځای کې ورته دا هیلک ده ته ووایي چې ما ته پته را چې تاسو د چړۍ په تلاش کې دا د ریډ ډریګن چړۍ ده. که چېرې دا په غلط لاسو کې وراله نو دا پوره دنیا به تباه شي، بلکې دا ریډ ډریګن چې دی دا د دې دنیا دپاره یو د امن یو ثبوت دی. که چېرې دا په غلط لاسو کې لاړ هغه به تباه شي. په دې ځای کې دا ایلک د ریډلي له یو تلوار ورکړي. ده ته ووایي چې یاد ساته دا یو تلوار نه دی بلکې دا د ریډ ډریګن د دروازې چابي ده او دا تلوار چې د چا سره وي هغه صرف دننه تلی شي. په دې ځای کې ریډلي دغې ګوپا ته دننه راشي. ده ته مخامخ یو سور غونته ډریګن ښکاره شي چې رده یوه سترګه نه وي. ریډلي ته پته ولګي چې زما سره چې کومه سترګه ده هغه د دې دروازې چابي ده. په دې ځای کې ریډلي دا سترګه د ده په دې سترګه کې ولګوي او د لږ ساعت د ګړګړاهټ سره دروازه کولاو شي. دی چې دننه راشي دا بلکې یو بله نظاره وي. په دې کې دننه دنیا سونه پراته وي او هر قسم تلوارونه پکې پراته وي. مخامخ یو کنکال وي چې د هغه سینې ته دغه چړۍ پرته وي. دی د دې چړۍ خواته چې څنګه لاړ شي دا ډانچه په دغه ځای کې راپاسي. د دې کنکال په سترګو کې شنه غونته روشني راشي او دا کنکال ده ته ووایي چې د ډېرو زمانې نه زه د دې چړۍ رکشک یم او داسې یو بوشیواني شوې وه چې دې ځای ته به یو سچا الک راځي او دا چړۍ به زه د هغه په حواله کوم او د هغې نه بعد به زما چې کم آتما د دې ته شانتي میلاو شي. دی دا چړۍ د ریډلي په حواله کې او دا کنکال چې کوم وي د آتما ته هم شانتي میلاو. دې ځای کې ریډلي دا چړۍ خپل لاس ته کې خو بل طرف ته حالات بدل شوي وي. پروبین چې کوم وي هغه په دې خار باندې حمله کړي خپل جادویي طریقې سره. بل طرف ته شهزادي هم د ده مقابلې ته ریډي ولاړی. دې ځای کې چې ریډلي بهر راشي دامودر د ده ټول ساتیان نیولي وي او دی ریډلي ته ووایي که چېرې ته خپل دا ملګري ژوندی غواړې نو دا چړۍ زما په حواله که، که نه ستا یو ملګری به هم ژوندی نه پاتې کېږي. ریډلي دله دا چړۍ ورکړي. دامودر حکم وکړي چې دا ټول مړه که. بل طرف ته هغه جنۍ چې کومه یودا وي هغه ځان آزاد کړي او ردو سره په جنګ ورشي.
دامودر په دغه ځای کې یو جادویي دیوار کولاو کې او د دغه ځای نه وتښتي، خو ریډلی په ده پسې شاته ورمنډه کړي. بل طرف ته د جادوګر له دا چړې ورکې. جادوګر چې دا چړې ویني دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی د دامودر نه هغه چینجی غونته را وباسي او د لارډ ډریګن په دې قلعه باندې را وغواړي. لارډ ډریګن چې کوم وي دا ډېر زیات خطرناک وي او دا نور ډریګن ډېر په اسانۍ وجني. په دې ځای کې ریډلی د دامودر سره په جګړه باندې ورشي او د ډېر همت جوړاو کې خپل د ملګري بدله ردنه واخلي. ډېر دې نه بعد پروبین سره په جنگ ورشي، خو پروبین د ده په طاقت کې ډېر زیات طاقتوري. دا جنۍ هم راشي، دا هم د دې پروبین مقابله نشي کولی. په دې ځای کې د دامودر نه دا چړې ښکته غوځاره شي. پروبین طاقت چې کم وي دا ډېر زیات وي، خو په دې ځای کې ریډلی دا چړې را واخلي. ده ته پته ولګي چې دا ټول جنگ د دې چړې د وجې دی. که دا چړې ما ماته نه کړه نو دا پوره دنیا به تباه شي. دی فوراً په دغه ځای کې دا چړې دوه ټوکړې کړي. پروبین چې کم وي د طاقت هم ردې سره ختم شي. ریډلی ته پته وي چې د دې چړې د وجې دا پوره جګړې سټارټ شو دي. دا چړې چې ماته شي د دې جادوګر طاقت هم ختم شي. په دې ځای کې سبینا چې کومه ده هغه خپل ډریګن راوغواړي او پوره په هوا کې یو ګړګړاهټ جوړ شي. د دې ډېر غټ خطرناک ډریګن وي. دا راشي او دا جادوګر روغ په خوله کې. د دې نه بعد په دې ملک کې شانتي جوړه شي. هر طرف ته کم چې د جادو ډریګنانو هغه هم غیب شي. ریډلی د خپل مرګري قبر خواته راشي او د خپل مرګري په تعزیت کې د ده ته یو جمله ادا کوي چې ستا د وجې نن په دې ملک کې جادوګران او عام انسانان یو ځای پاتې کېدی شي او ستا دا قرباني چې کومه ده دا به ضایع نه ځي. د ډریګن دا سترګه په ده په قبر باندې کېږدي. د دې نه بعد په دې ګټه چې د کم نوم وي دا نوم غیب شي، یعنې د ته شانتي میلاو شي د ملګري ته.